بسم الله الرحمن الرحیم. موږ په کور او د موږ په حجرې باندې دوه ډرون اټیک وسلل. یو مو په بیټک باندې ډرون اټیک وسو او یو مو په حجرې باندې وسو. جو خلاص بس اوس آنده روانه ده. نیټ کټ کېږي بار بار. ډېر غټ یو پلان ده، منصوبه ده او موږ حوصلې غره غوندې مضبوطې دي، حوصلې مو اوچتې دي. دوه ډرون اټیک وسله، یو د موږ په کور باندې وسو، یو یې موږ په حجرې باندې وسو. و انشاءالله موږ ټول محفوظ یو، هیڅ قسم تاوان نه وسو. بیا شوري او مسلسل ډرون ګرځي. دا پاکستان نه ده، دا فلسطین ده، دا کشمیر ده، دا ځنګل ده. دلته د پاکستان ریټ ختم ده، د پاکستان عملداری ختم ده، پاکستان ریاست مکمل ختم ده. او موږ چې توپک راخستی ده دغه شپاره مو راخستی ده چې پاکستان نسته، ریاست نسته، حکومت نسته، ریټ آف د سټیټ نسته، ځکه موږ توپک راخستی ده. او ډرون دوه اټیک وکړه، یو یې موږ په کور باندې وکړه، یو یې موږ په بیټک حجرې باندې وکړه. دواړو چې موږ محفوظ دي، بچیان مو محفوظ دي، تورسرې مو محفوظ دي، ټول نوجوانان محفوظ دي. الحمدلله موږ د الله ډېر شکریه ادا کوو، د الله ډېر شکر ګزار یو. او موږ حوصلې مکملې مضبوطې دي، موږ غره غوندې حوصلې دي. او موږ انشاءالله چې د دغه کرایې قاتلانو د کرایې قاتلانو به موږ مقابله کوو، ډټ کر مقابله بیا کوو. او د لکي مروت په خاورې باندې چې یو کرایې قاتل موجودي، انشاءالله چې موږ به د کرایې قاتلانو مقابله کوو. د دې تورمخو چې کوم کرایې قاتلان دي، د امریکې ډالرو چې کوم کرایې قاتلان دي، موږ ته پته ده چې دا څوک کوي. موږ ته هر څه پته ده. دا تورمخي کوي، دا تورمخي کوي، دا د امریکې ډالرو ګیم ده، دا د تورمخو ګیم ده. او موږ به په هر صورت باندې مقابله کوو، په هر صورت په موږ مقابله کوو. که ډروني، که هلیکاپټري، که جنګي تیاري، که ټینکونه وي، چې څه قسم طاقت قوت څوک استعمالولی سي، موږ به د امن ناره کوو، موږ به د خړو اوبو ناره کوو، موږ به د بیټانو ګیس ناره کوو، موږ به د لکي سیمنټ فیکټرۍ ناره کوو، موږ به د خان مقابله کوو، موږ به د کرایې ملا مقابله کوو، موږ به هر قسم مقابله کوو. او هر قسم مو کړې ده، وایي مرګ او زندګي ده، هر قسم مقابله به کوو. نه له مرګ ډارېږو، نه له دمکیو ډارېږو، نه له دهشتګردو ډارېږو، نه له غونډهګردو ډارېږو، نه له بدمشانو ډارېږو، نه له کرایې خان نه ډارېږو، نه له کرایې ملا نه ډارېږو. هر قسم مقابله مو یې کړې ده. دا به قدم نه چېږدي لکي مروت په خاورې باندې، او نه به د پښتون په خاورې. دوره پورې به موږ دا جدوجهد کوو، دوره پورې به موږ دا تحریک چلوو، دوره پورې به موږ دا جنګ کوو چې څوره پورې لکي مروت په خاورې یو کرایې قاتل او دهشتګرد موجودي یا د هغه سهولتکار موجودي. زه ټیپو ته وایم چې ټیپو خنزیره، ټیپو ګیدړه، ذاکره ګیدړه، ذاکره خنزیره، صفي خنزیره، صفي ګیدړه، لمبې خنزیره، لمبې ګیدړه. چې څومره دا خنزیران او چرګو ګیدړان دي، څومره د کرایې قاتلان دي، چیلنج درکوو چې ته لکي مروت خاورې ته راشي، ته لکي مروت خاورې ته راشي، بیا تا ته زه چیلنج درکوم. ته خودکشتې وکړه، ګاډو ته د دماکیر وکړې، هر قسم حملې دې وکړې. نن دې ډرون اټیک وکړو، یو مې دې په کور وکړه، یو مې دې په حجرې وکړو، او بیا په میدان ته ولاړې، او بیا به په میدان ته ولاړې، بیا به په میدان ته ولاړې. چې لکي مروت له خاورې به دا پلید قدمونه باسم. ټیپو وار وه، ذاکره وار وه، صفي وار وه. اتا پسې چې کوم تورمخي دي، چې اتا پسې شاته کوم تورمخي دي،
چې کومو تور مخو په کیلو په چاونیو چې ته پروت یې هغه مقابله به کوو چې تا پسې کوم کرایه خان ده تا پسې کوم کرایه ملا ده چې کوم کرایه ملا دې په مدرسو جماعتو چې تیاروي چې کوم کرایه خان تا ته سپورټ او سہولت درکوي او دولت او پیسہ درکوي چې کوم غونډه تا سره میلاو ده د سیف الله برادران چې په اسلام آباد کې ناستیا ماسټر مایند دې مقابله به موږ کوو او نر په نر بیا کوو کرایه قاتل څه شي دې ته خو ما نام ورکړی د چرګو ګیدړ ټیپو چرګو ګیدړ ذاکر چرګو ګیدړ موږ دا ایمان عقیده ده چې زورور یو خدای ده طاقتور یو خدای ده الله نه بغیر بل زورور نشته الله نه بغیر بل طاقتور نشته ټیپو چې ته چېرته په چاونیو په کیلو چې اوس یې ماته دې پته ده ذاکر صفي ته زرولی صوبیدار ارباسل آئے سب ڈویژن بیٹلین زرولی صوبیدار ڈرون تورمخی در کئی اصلہ تورمخی در کئی پیسہ اصلہ تورمخی در کئی بمونا بارود ترمل سنائپر نائٹ ویژن دا ټول ارس تورمخی در کئی و خپل عوام خپل پاکستانیان خپل مسلمان خپل پښتانه تر باندې مړی یہ چرګو ګیدړه نن دې ډرون اٹیک وکړ دوا یو دې ما په کور باندې وکړه یو دې ما په حجرې باندې وکړه زه بیا په میدان درته ولاړم نر په نره مقابله به دې کوم زه ټول مروت کوم ته وایم چې پسې روزو نر په نره پسې روزو که د خپلو تورسرو عزتونه بچ کوې د خپلو تورسرو غیرت بچ کوې که چېرته دا مرد مجاهد دا تحریک دا انعام چرمین نه و نن به د میوالیا ډېره غازي خان په کیمپو چې تورسرې پرتې وې نن به د خوره موره لوره ښځه میوالیا په ډېره غازي خان کیمپو چې پرتې وې خو دا مرد مجاهد روتلی ده او دا تحریک روتلی ده د مروتو عزتونه اباج کړه د بیټنو عزتونه اباج کړه او انشاءالله لکه مروت تورسرې به څوک کیمپو ته نر نه پونځي تا پلار به اپریشن نر نه وکړي تورمخیا تا هغه نیکه به اپریشن نر نه وکړي تورمخیا تا هغه غور نیکه به اپریشن نر نه وکړي کرایه قاتله تا هغه پلار به لکه مروت خاورې ته نشي رای تا هغه نیکه به لکه مروت خاورې ته نه لکه مروت په خاورې مې سوډر کړې خنزیر مې کړې مردراړ مې کړې یو په سر باندې مې لس بدل تر نه واخسته خو سل به تر باندې پوره کوم د فرمان الله د ولی الله د عطا الله د عرفان الله د علاء الدین یو په سر مې لس بدل تر نه اخستی ده سل بدل به تر نه پوره کوم ډرون اوس ګرځېږي پاکستان نستا ریاست نستا ځنګل نه بدتر د ځنګل چې څه قانوني ځنګل چې څه سیستم نظامي دا پاکستان چې دا ځنګل نه بدتر ده یہ پاکستان فضائی حدود څرنګه استعمالیږي کرایه قاتلان طالبان دهشتګرد ډرون څرنګه د پاکستان فضائی حدودو چې استعمالوي د پاکستان په خاورې باندې کرایه قاتلان چې څرنګه اوسېږي د پاکستان کرایه قاتلان څرنګه دلته شپې هر ورځې په لکي سیټي چې په تجوړي چې او په دې علاقو چې ګرځېږي ورځې شپې دا ریاست نسته ده دا تورمخي کوي دا ټول ګیم یې تورمخو ده دا تورمخي دا گیم کوي دا د پښتنو خلاف دا تورمخي دا گیم کوي دغه تورمخو ته زه وایم چې مقابله به دې کوم که نه رې بیا ته میدان ته روزه د ټي ټي پي وال دهشتګرد د میدان تر باسلي دي ته پسې روزه دا تورمخو ته وایم چې ته روزه که تا اپریشن ورنه وکړه بیا تا وګټله که تا چېرته ما نه چا خور مور پرده دې ما ته کړه بیا زه تا منم که ته چا کور دروازې ته ودرېدلې بیا به زه تا منه تورمخیا دا ایسیان چرسیان کونیان کنجران بړوګان در باسلي دي دا ټي ټي پي وال دغه باندې دا عوام بې عزته کوي عوام په مړوي پولیس په شهیدان کوي اف سی په شهیدان کوي سرکاري ملازمین په شهیدان کوي غریب عوام په شهیدان کوي تورمخیا ته شاته اسلحه ورکوي پیسې ورکوي ته شاته بارود بمونه ترمل سنایپر نایټ ویژن ډرون ورکوي تورمخیا ته په ټاون چې ناستې تورمخیا ته شاته ناستې ټوله پالیسي تا ده دا ټول جنګ تا د طالب خور کوس څرنګه جنګ کوي چې چای مړی نه مندی طالب به څرنګه جنګ کوي طالب چای مړی نه مندی دا تار باسلي دي
ته دا په کروڑو په اربو روپو دولت ته پیسہ ورکوي، ته دا په کروڑو په اربو روپو اسلحه ورکوي، اوس ته ډرون ورکړه، تا پاکستان فضایی حدود استعمالیږي، طالبان دهشتګرد استعمالي پاکستان فضایی حدود، بیا به سبا ته انډیا سره څرنګه مقابله کوي، سبا به ته اسرائیل سره څرنګه مقابله کوي، سبا به ته روس امریکې سره څرنګه مقابله کوي چې پرایویټ کسان چند دهشتګرد دي، غلو ډاکوګان کنجران بړوګان، دا تا فضایی حدود استعمالي، ډرون استعمالي او په ډرون باندې حمله کوي، تا په اف سی کیلو باندې حمله وکړي، نن په کرک چې په اف سی کیلو باندې حمله وکړله، تا په سرکاري تنصیباتو باندې حمله کوي، تا په عوامو باندې په ډرون حمله کوي، دا تا ریاست ته مخته ورکسا ورکته سه ورکته نام سه ورکته د پاکستان سه ورکته د ریاست سه او ورکته د فوج سه او ورکته د ادارې سه او ورکته د پاکستان قانون سه ورکته د پاکستان پارلیمنت سه او ورکته د پاکستان قانون سه ورکته د پاکستان نظام سه، چیرې کډې تر نه وکړو د پاکستان نه چیرې بل ملک ته لاړ شو چې هلته چیرې آئیني هلته چیرې قانوني. زه ټولو پښتنو ته وایم چې دا څرنګه پاکستان دی چې د فضایي حدود چند دهشتګرد غونډهګرد کنجران بړوګان استعمالوي، دا څرنګه پاکستان ده، دا به دا سبا انډیا سره څه کوي، دا به اسرائیلو سره څه کوي، دا به سبا امریکا روس سره څه وایي، ایټمي طاقت ته مخته ورکسه، ایټمي طاقت نه. پښتنو ډرون دوا ټیک وسلل، دوا حملې وکړلې، ما په کور باندې ما په حجرې باندې، موږ ټول بچ یو، 100% موږ محفوظ یو، هیڅ قسم نقصان موږ ته نه رسېدلی او انشاءالله شمو فایرینګ پکړای دا، شمو یې مقابله کړې ده، بالکل مقابلې ته ورته تیار یو، 15 کاله مو مقابله ورسره کړې ده، بیا ورسره کوو. بیا شوري ډرون وای بیا را ډرون بیا ګرځي، اوس په دې ټیم باندې ډرون ګرځي، دا څوک ګرځي؟ زه د پاکستان فوج نه پته کوم چې دا اوس ډرون ما په کور باندې ګرځي، دوی وکړه درې مې وکړه وای دا لري درې مې وکړه وای چې درې مې وکړه، دا پاکستان فوج نه زه دا پته کوم، پاکستان آی اس آی نه پته کوم، پاکستان ایم آی نه پته کوم چې تا په دا فضایي حدودو چې په دې سیټل ایریا چې ډرون ګرځي او درې حملې وکړې، درې ګولې واچولې او اوس بیا ګرځي، دا یې تا پاکستان ریاست ته، دا یې تا ایټمي طاقت ته، دا یې تا ریټ آف د سټیټ ته او شیډیول 4 ته دې ځا چولای چې دا انټي سټیټ ته، دا دهشتګرد ده. په ما باندې دا چند دهشتګرد چا تا جوړ کړي دي، تار خلاص کړي دي، ته یې استعمالوي، ته اسلحه ورکړه، ته بارود ورکړه، ته پیسه ورکړه، تا خلاص کړي دي، ته ښوروي، ته ګرځوي، په موږ باندې پاکستان فضایي حدود استعمالوي او په موږ باندې په رمضان شریف چې بمونه اچوي، ګولیر باندې اچوي، دا پاکستان نه ده، پاکستان ختم ده، پاکستان ریټ ختم ده، پاکستان مکمل ځنګل ده، شریفو خلکو عزتمنو خلکو پاره پاکستان چې جای نسته ده، دا د ګند خلکو د ګندګیرو خلکو د دهشتګردو پاکستان ده، دا دهشتګردو پاکستان ده، دا د شریف شهریانو، دا د عزتمن شهریانو پاکستان نه ده، دا دهشتګردو پاکستان ده. دهشتګرد په چې اوسي دهشتګردو ته مبارک سه، شریف عزتمن خلک په خپل توپک په زور باندې خپل ځان حفاظت کوي. موږ ځکه توپک راخستی ده چې ریاست پاکستان موږ حفاظت نه کوي، نو په خپله باندې موږ ته دا حق حاصل ده چې موږ په توپک باندې خپل حفاظت وکړو. مرګه زندګي د الله په لاس چې ده، ګاډي ته دماکر وکړه الله بچ کړو، خودکشر باندې وکړه الله بچ کړو، په موټر مو یې 3 ور حملې وکړه خدای بچ کړو، نن یې ډرون وکړلې، 3 ډرون یې وکړې، اوس لا ګرځېږي، بیا بچ یو چې الله پاک کوم وخت مقرر کړی ده، یو سیکنډ مخچا شاته نشي کېدلی، یو سیکنډ مخته شاته نشي کېدلی. مرګ او زندګي د الله په لاس چې ده، عزت او ذلت د الله په لاس چې ده، دا ټول نظام د الله په لاس چې ده، هېڅوک څه شی نشي کولی. مروت قوم به د مقابله کوي، بیټنای قوم به د مقابله کوي، ټول پښتون قوم به د مقابله کوي، یا تورمخو مقابله به کوو. دا تورمخو چې کوم دهشتګرد در خلاص کړي دي، دا ډرون یې ورکړي دي، د اسلحه توپک ورکوي، بارود ورکوي، په عربو په کروڑو روپو
دولت ورکوي دغه مقابله به کوو شاته هغه تور مخو مقابله به کوو